برېښنا په اونۍ کې هیواد کې د برېښنا تولید او پراختیا لسو لویو پروژو تړونونه لاسلیک شول. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلی ډاکټر عبدالباري عمر د حکومت رسنیو مرکز کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال، د چارو ادارې لوی رئیس، د اماراتي شرکتونو لوی رئیس، د اقتصاد وزیر، د ترکیې هیواد سفیر، ملي او نړیوالو پانګوالو او د رسنیو استازو په حضور کې د برېښنا تولید او پراختیا ټول ټال لسو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. پر یادو ټولو پروژو 292 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د قراردادي شرکتونو له لوري به د ځانګړو شرایطو په پام کې نیولو سره بشپړ شي. رهبری افغانستان برشنا شرکت با مقامات شرکت 77 ترکیه در مورد پروژه های تولید برق گفتگو کردند. محترم دکتر عبدالباری عمر رئیس عمومی اجرایوی افغانستان برشنا شرکت در دفتر کاری خود با سلیمان جلیف رئیس شرکت 77 ترکیه در مورد روند پروژه های تولید برق در کشور صحبت کردند. د غضنفر ګروپ رئیس سره د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ناسته. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلی ډاکټر عبدالباري عمر خپل کاري دفتر کې د غضنفر ګروپ اجرایوي رئیس ښاغلی اسماعیل غضنفر سره د برېښنا پروژو په اړه خبرې وکړې. اخذ امتحان از 62 تن به هدف استخدام در 6 بست خالی تکنیکی د افغانستان برشنا شرکت. د افغانستان برشنا شرکت به منظور تکمیل بست‌های خالی و سپردن کار به اهل کار از 62 تن افراد واجد شرایط به منظور تعیین متخصصین واجد شرایط در 6 بست خالی تکنیکی این اداره امتحان اخذ نمود.